سبا به زمونږ د ژوند یو نوی دور شروع شي. انشاءالله پکې وایه بچې، انشاءالله. وګوره یاسمینې، زه به ټول نه مخکې د بابا د سترګو علاج کوم. ټیک ده که نه بابا جي؟ زما سترګې خو تاسو یې بچې، که تاسو خوشحاله یې نو ما ته د سترګو ضرورت نشته. ولې نشته بابا؟ که خیر یې ادب په نوکرۍ ولګي نو ولې باجي به په سره ډوله کې نه ګرځه؟ خو واده نه مخکې به زه د خپلې باجي د خپې علاج ضرور کوم انشاءالله. زما د ژوند پروا مه کوه وروریا، د یاسمین غم مه کوه، چا چې خپله ځواني. باجي اته څنګه پردو په شان خبرې کې الا خو به زموږ نوی ژوند شروع کېږي. ها باجي نوی ژوند. بس بیبي زه نور کار نشم کولی، زه ستړې شوم. ولې څه چلو شو؟ لا خو لوښي وینځل دي، صفایانې کول دي، جارو وول دي. بیبي کار دومره زیات دی او پیسې دومره کمې، زه نور کار نشم کولی. هوايه دا خپله کپړه غبېدې تاسو جام جوړ کړو جینکو. او مورې ښه ده چې ته راغلې، نن زه ډېره خوشحاله یم. تا ته هم د خوشحالۍ خبره ویم. خبره ټولې پرېږده، دا ما ته ووایه چې یاسمین سفر ولې رانغلله. زه راغلم بیبي، دا واخلې مټۍ وخورئ. هاي دا خو ډېره مزېداره مټیای ده. مشر بیبي تاسو هم خورئ که نه؟ ساره څه خبرې مټې ده جینۍ؟ زما ورور ادب دی که نه، هغه په اول نمبر پاس شو، په اول نمبر. مبارک شه مبارک شه. مهرباني دي بیبي، ما ته به نن چوټي راکړئ. ها ځه ستا چوټي. ډېره مهرباني. بابا بابا دا واخله خوله خواږه که خدای زموږ واورېدل. ها بچې، خدای لوی باچا دی، کلی خو اورېده به که نه. بابا د ټولو نه مخکې به اوس یو کار کوي، اوس د یاسمین کار وار بند، هغه به کور کې. ته ټیک ویلې، اوس یاسمین ته د کار کولو څه ضرورت دی؟ اوس خو دا رور لوی افسر جوړ شي، لوی افسر. راکوزه کته پس دا اوخی جګم راکوزه لږ مدد مې راکوزه راشه تعالی شروع کړي مراد ته کوه څه پوری ځان شرمې آ نو ته څه دی وخا ورته خو مو څه درې ورځې نو وګورم نو پانی مې نه خورم سمې وخورم ته مو خور ډېر مزیدار دي یار زستا په شان جناور یا چیلې نیم زه انسان یم ضرورت خپل پانی نه خورم چې ته دومره وګورې ته ماته ولې نه راځه چې جو چل راځه خبر اوره ولې انټر کارت ته مې وړې طالبه چې ژوند یم زه دلتن ته بوزم یو خبر یاد ساتئ چې زه څه وایم ته به خاص ښه ملاوې بالکل راځه چې تو غریب ہے سر وہ بڑا تکلیف سے کرنا نو دس چل کے میں لسا کرا اللہ زکا یہ لسا پیرا صدر کون نہ پیسے بچایا کام ان شاء اللہ سر چلو میں نور بتا دیں زیادہ تھوڑی
خو مې وایي چې دا ساله والا ماته کم او دا سامان والا ټول دلته په کباړي خرڅ خو نه کریمیا ډېر شریف سړی قانون په لاس کې ماله پرېږده چې دوی نن راشي پولیس ته حواله کوم پولیس ته یا څوک پولیس ته حواله کېږه کا څه چل دی بچه دا دوه تیار خواره مې دلته نه دي ساتلي دا ټوني او موني وغیره وغیره ولې بیا یې څه چل کړی دی چل یې څه کړی داسې ښکاري چې لکه دا کنډر ما دی له ودان کړي زه د دوو میاشتو د ترینو ورځو کرایه مې شوه ده چې کله راشم نو طالع له ګولې سره خوړلي خو پرېږده دوی به نن راځي او که نه یا کاکا دی خو سهار وځي او په نیمه شپه راځي ځان هسې مه کړوه ښه چېرته خو ارام وکړه او بچې په ما هم د ارام ورځې تېرې شوي دي زه ګورم چې دوی ما له څنګه کرایه نه راکوي نن ټوله شپه ورته هم دلته تېروم یا بابو پیسې ورکړه پیسې ما سره چې پیسې لیدلې دي ورکړه ها ما سره دي څو پیسې 80 تاسو چلو کې 10 روپے د روټه او 2 روپے تای نه ډېره مهرباني لیکن میرا باندې څه خبره ها چرګو په دال موږ خو دال خوړل دال خلکو ته کې چرګ مو پړو خپل پوزیشن جوړ واخلي خدای دا دا ټینګ څنګه حالت څه او چرګ دې خوړل لکه مې ورکولو ها 10 روپے او دې 10 روپے الله الله او دې وګورئ بقایا راوځه بقایا د څلو نوټ نه بقایا څنګه څلو نوټ ها بالکل پوه شو منه سره را لکه کومه څلو یو روپے وي ته خو ما لیونه ښکارې څوک ښکار لیونه سره لیونه څه ګوره 500 روپے ته پوښتنه کنه 500 نوٹ پرنګي دا ګوتاړه نیولې زه رکشا کار کوا پیسې راکا رکشا کار کوا کومه څه کومه پیسې راکا الله کا ټوریا راکا چې دې موږ راځه کړو ماما ولې ولا دې چرته زما غره سلو نو ډیر لکه یا خدایا دا یو می چړلې نو چې دا بل پیراو الکه کم د سلو نوټ وې لکه تاسو مخکې مې چې هغه سور نوټ د سلو درکو او په دې غلط کې ورکی خو هغه سلو نوټ بدماش جوړ شوی و ډېر اوچتې خبرې به کولې اخر ورسېدو که نه خپل ځای ته یار جهانګیریا تم چې چا په سو لګې پورته راسئ په مزه خبرې کوه چې د په دې کیس کې مونږ ګیر نه شو جهانګیریا مونږ دې کیس کې نه شو ګیرېدی ته خو هسې ویرېدې زه نه یېرېږم لاره صفا شوله او اوس یاسمین به پخپله زما پنجه کې ګیره شي پنجه کې یاسمینې ته به زما ضرور واده له ضرور راځې ښه زما زړه نه مني خورې کله نه چې ادم مړ شوی دی ما له هېڅ خوند نه راکوي یاسمینې بچې واده له لاړه شه هلته زړه به دې ښه شي زه څه وکړم بابا د فرانې د رور به جنجوزي تقدیر زما د رور جنازه وویستله د فرانې رور به څېره تړي او خلکو زما په رور د ګلونو څادر واچولو بابا زه نشم تللی بابا زه نشم تللی یاسمینه ته زما رور خپل رور وګڼه هغه ستا حیدر رور دی